هیڅوک مې نشته بې له تا خدایه ای د یوسف وای زما خدایه دا په دې ځمکه باندې څه څه کېږي ورته خو خیال دی که نه ستا خدایه ما ته خالات چې په مرۍ غلی شي چغې مې اورې که نه بیا خدایه دلته په زړه یوه په خوله بله وي راته معلومه شو دنیا خدایه په پښتنه خاوره د امن راشي قبوله دا مې کړې دعا خدایه زما د خاله دنیا څه خبرېږي تو خبر یې د هر چا خدایه ستا د بخښنې نه محروم دې نشم بس د قیوم نه شه رضا خدایه ملګرو ستړی مه شئ په خیر علی قیوم خان قیوم ما په صدریاب کې یم او د ضلع چارسده ده او یو ډېر ښه شاعر زما تر څنګ ناست دی دغه زموږ خوشنصیبي وه چې زه هم صدریاب ته راغلی وم او دوی هم ناګهانه راپېښه وکړه ملاقات وشو فاروق نیازبین دوزی دی ډېر ښه شاعر دی څه شعرونه یې مخکې موږ په فیسبوک اورېدلي هم وو خو د ملاقات نصیبه ورسره نه وشوه او دغه څه ساعتونه مو ترې واخیستل او کوشش مو دا دی چې دوی سره خپرونه جوړه کړو او نور داسې شعرونه ترې موږ هم واورو او ستاسو ته هم واورو نیازبین صاحب پروګرام کې ورته هرکلی هم ستړی مه شئ ډېره زیاته مننه قدرمن شي الله مې عزت وکړه چې په دومره معیاري خپرونه کې زه هم د دې قابل وګڼلم چې خپل مینوالو ته مخامخ کړم ډېره مننه څنګه یې ژوند ښه تېرېږي شکر دی شکر دی په خپل ژوند په هکله لږ څه ووایه او لومبی خو دا خبره چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لرئ نو دغه مو ووایي زه خو د دې پېښور او چارسدې ترمنځ د ناګومان د سیند په غاړه جی دغه بره جټۍ زمونږ کلی دی دلته پیدا شوي وو او بس د ماشومتوب هغه خړپوس هم دلته کړي دي د زلمیتوب هغه سپرلي هم دلته وینو لګیا یو ژوند دی بس همدغلته شعر د څومره وخت نه لیکې شعر خو اصل کې دا خو تاسو ته پته ده چې شعر سره مینه او دا یو سړی چې شاعر وي نو خامخا د ډېر ماشومتوب نه خو باقي ده چې د محفلونو کې ناسته پاسته او ماحول راته میلاو شوی دی نو دغه 2015 شپاړسم خو شانه باقي ده د شعر آغاز مې کړی دی او کتاب مې لا نه دی لیکلی نو د کتاب مواد خو برابرېږي کتاب مواد را سره بالکل برابر دي خو زما خپله دا خیال دی چې په خپل شعر کله مطمئن شم نو بیا کتاب چاپ کړو نو الله دې وکړي چې ستاسو دغه کتاب هم راشي او ولس ته مطمئن دی ستاسو د شعر نه موږ څه شعرونه ستاسو وړاندې واورېدل نو خوښه مو شو نیازبین صاحب زه وایم چې خبرې ډېرې ونه کړو شعر راته ووایي نو څنګه مو خوښه بالکل غزل به درته ووایم چې که قدمونه مې د ژوند په هره لار ایښي دي که قدمونه مې د ژوند په هره لار ایښي دي پردی مزدور یم ما د بل چا په اختیار ایښي او هر چا له هر څه په نصیب پروردګار ایښي دي هر چا له هر څه په نصیب پروردګار ایښي دي ما له مې مور د کار جامو کې ستن او تار ایښي او ستا د سینګار د خپل ارمان قیمت په څه وایم څه بې وسي ده ستا والی مې په بازار ایښي دي او لکه د شاتو په ګبین باندې مچۍ راټولي لکه د شاتو په ګبین باندې مچۍ راټولي په غونډه زنه یې خالونه مزېدار چې دا وفا ده که جفا ده چا چې ووجلم چې دا وفا ده که جفا ده چا چې ووجلم هغه سړي مې بېګا شمې په مزار ایښي دي او ښه ورته پته وه نیازبین دی خو په ناز یې ویل ښه ورته پته وه نیازبین دی خو په ناز یې ویل بیا راته لاره کې ګلونه که موزګار ډېره مننه مونږ اخیستلې به د یو بل نه په پور پیسې مونږ اخیستلې به د یو بل نه په پور پیسې باران نه پس به لګېدې زمونږ په کور پیسې او زما بابا ته د تعلیم د قدر ښه پته وه زما بابا ته د تعلیم د قدر ښه پته وه زما قلم له یې ګټلې وې په لور پیسې او داسې څه شته دی چې په دې بازار خرڅ شوي دي داسې څه شته دی چې په دې بازار خرڅ شوي نه دي دلته خو خلکو دي اغوستې په مړ رور پیسې او ستا د ساګانو حفاظت له مې والۍ خرڅې کړي ستا د ساګانو حفاظت له مې والۍ خرڅې کړي چا ظالمانو رانه واخیستې په زور پیسې ډېره مننه ستا د ساګانو حفاظت له مې والۍ خرڅې کړي چا ظالمانو رانه واخیستې په زور پیسې او ما ته د پلار مې د تندي خوله رایاده شوه ما ته د پلار مې د تندي خوله رایاده شوله چې لوپټې پورې تړلې مې وې نور پیسې ډېره مننه ما ته د پلار مې د تندي خوله رایاده شوله
چې لوپټې پورې تړلې مې وې مور پیسې واه او مور مې ویل نیازبینه نور دې رانه مخ هېرېږي کلي ته راشه مړه اوس یې زه په اور پیسې که یو بېوسه انسان نن د بله سره واخېسته نو بل یې هم د مجبورۍ نه ښه فایده واخېسته او زه چې پردي وطن ته راغلم نو دومره وشوه زه چې پردي وطن ته راغلم نو دومره وشوه هغې په دې اختر کې نوي لوپټه واخېسته او د یوې پیغلې درد زما د خیاله ډېر بهر د یوې پیغلې درد زما د خیاله ډېر بهر و د یو زلمي یې په ځوانۍ کې جنازه واخېسته او موږ د پردي کور نه په کډه داسې هم تلي یو موږ د پردي کور نه په کډه داسې هم تلي یو وړه لورکۍ به مو د ځان سره اوده واخېسته موږ د پردي کور نه داسې کډه هم تلي یو موږ د پردي کور نه په کډه داسې هم تلي یو وړه لورکۍ به مو د ځان سره اوده واخېسته دا بیا ووایه یاره دا بیا ډېره مننه ډېره مننه موږ د پردي کور نه په کډه داسې هم تلي یو وړه لورکۍ به مو د ځان سره اوده واخېسته او که زه دې یاد کړم نو زما خو ته نیازبین یې که نه که زه دې یاد کړم نو زما خو ته نیازبین یې که نه ویل یې هغه جینۍ ولې ستا نامه واخېسته نیازبینه او وختي چې راته را کوم کلام ووایې که نه لږ ساعت مخکې زه خو وایم که هغه دې راته ووایې نو څنګه دې خوښه ده بلکل هغه به هم درته ووایم چې ارمان مې هر ماښام په داسې مرحله ولاړ وي ارمان مې هر ماښام په داسې مرحله ولاړ وي لکه چې پلار د زلمي زوی په جنازه ولاړ وي او زه او هغه یو بل ته داسې کیفیت کې یو چې زه او هغه یو بل ته داسې کیفیت کې یو چې لکه فقیر ته چې فقیر په دروازه ولاړ وي او دا چې په خپل همت روان دی دی به ځان رسوي دا چې په خپل همت روان دی دی به ځان رسوي دی به ولاړ وي چې د بل چا په اسره ولاړ وي او د دې سړي د کامیابۍ د اړو سوچ ونه شي د دې سړي د کامیابۍ د اړو سوچ ونه شي دا چې حالاتو ته په ماته حوصله ولاړ وي نو کشران خو به یې خامخا لمبو کې سوځي نو کشران خو به یې خامخا لمبو کې سوځي چې مشران یې په جاهله فیصله ولاړ وي او اوس هم د مړ ارمان په سلي باندې اوښکې توی کړي د کلي منځ کې ستا نیازبین یوه شېبه ولاړ بل یو غزل درته وایم چې نو څنګه به پرې نه بلېدو اور بنارسی نو څنګه به پرې نه بلېدو اور بنارسی کې جوړېله چې د کور خلکو په زور بنارسی کې او هغې هم په زړګي خپله بېوسه مینه یوړه هغې هم په زړګي خپله بېوسه مینه یوړه چې کشره خور یې تله د مشرې خور بنارسی او تا هم د زلمیتوب سپرلي پردي وطن کې تېر کړ تا هم د زلمیتوب سپرلي پردي وطن کې تېر کړ کړي ما ته به هم سپین ویښته پیغور بنارسی کې او یوه نیمه چې راشي نو جنت ته کور نه جوړ کړي او یوه نیمه چې راشي نو جنت ته کور نه جوړ کړي یوه نیمه روړي ځان سره اور بنارسی او د خپلو ارمانونو جنازې مې نن لیدې د خپلو ارمانونو جنازې مې نن لیدې کتل مې ستا عکسونه درې څلور بنارسی کې او نیازبینه ستا نیازبینې پر هرونه په زړه یوړه ملو نشو پر هر ته یې ټکور بنارسی کې خدای دې آباد لره او نیازبینه یو ځل بیا درته خرکلی یم چې هغې ته او خاص کر صدریاب ته په راتګ باندې زموږ مېلمه یې او زموږ ښه مېلمه یې او الله دې وکړي چې ستاسو دغه قلم دغه شانتې تاندې دغه شانتې ښایسته ښایسته لفظونه راوړي زموږ دعاګانې در سرې دي ستاسو د کتاب په تمه به یو نوالو دا ډېر ښه شاعر دی ما څنګه وړاندې ووایي چې شعرونه یې ما واورېدله او ډېر ښه راباندې ولګېدل نیازبین سبا نورې هم مرکې کوو دا یوه ناڅاپي مرکه وه ډېر څه مو ترې راوي نه ویستل خو چې سم مخې ته راغلل نو په دغې باندې خپله مینه ماته کړئ د الله په امان